يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قدرمندو ورونو، په تیرو درسونو کې مو د احد د غزا په اړوند ځینې خبرې کړې وي چې د احد غزا په 3 هجري سنه باندې راغلې ده. احد ولا ځکه وایي د احد د غره په لمن کې د غزا واقع شوې ده. دې غزو کې 200 صحابه کرامو برخه اخیستې وه. نبی علیه السلام په خپله ورسره و. تقریبا تر 80 پورې صحابه کرام د احد په غزا کې شهیدان شوي او تر 10 پورې د مکې مشرکان پکې مړه شوي دي. کله چې غزوه ختمه شوله، نبی علیه الصلاة والسلام خپلو ملګرو ته امر کړی چې شهدا را جمع کوي. نبی علیه السلام شهیدان را جمع کول. اکثرت شهیدان چې وو د هغوی بې عزتي شوې وه. د هغوی نه غوږونه، سترګې او نور اندامونه دا لرې کړی شوي وو، مسله شوي وو، غیر د حنظله رضی الله عنه نه چې د ده وجود مسله شوی نه و. د ده وجود همداسې پروت و. د هغې وجه دا وه چې دا د ابو عامر صحابي، ابو عامر الفاسق په نوم چې کوم کس دی، د مکې مشرکانو سره رابطې ساتلي. زوی ستر صحابي دی لیکن پلار کافر دی. د ابو عامر په خاطر یې حنظله صحابي ته څه نه دی ویلي. دا همداسې پروت و او کوم ځای کې چې دا پروت و د هغې لاندې داسې اوبه راغلی وي. یو اثر کې همدا راځي چې جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته ویلي چې ده ته ملایکو غسل ورکړی دی، ځکه ده ته ویل کېږي غسیل الملایکه. د ده د اهل نه بیا پوښتنه شوې وه، زوجین هغه ویلي دا په حالت د جنابت کې وتلی و. او ده ویل چې دا نشم صبر کولی زه چې نبی علیه السلام جنګ کې او زه دلته یم. دې نه بیا دا خبره معلومه شي چې په حالت د جنابت کې یا زنانه په حالت د حیض کې، نفاس کې شهیده شي نو غسل د هغه دپاره نشته، لکه دلته چې غسل نه دی ورکول شوی. هر چې دا غسل دا خو د اخرت غسل دی، ځکه ملایک راغلي دله غسل ورکړی دی. د شهید باره کې بیا قانون دا دی، شهید په خپلو جامو کې دفن کیږي. کومې وینې چې د بدن باندې پرتي دا وینې هم نه وینځل کیږي، ځکه دا حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې زه په قیامت په ورځ په دې شهیدانو ګواهي ورکوم. دارنګه وایي چې د انسان په دې بدن باندې کوم زخم نه وي، مګر قیامت کې به الله تعالی د ده نه وینه دې زخمونه روانوي او د ده وینه چې دا رنګ به تک سور وي د وینې، لیکن بوی به د مشکو د ده نه روان وي. بیا د دې خلکو په دفن کولو نبی علیه السلام امر وکړو. نبی علیه السلام امر وکړو چې دا نفر دفن کوي، قبرونو کې ښخ کوي. 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر په یو قبر کې دفن شو، ځکه چې نفر ډیرو اویا شهیدانو. نبی علیه السلام چې وقدمو اکثرهم قرآنا، څومره چې چا د قرآن کریم ډیرې پارې حفظ کړي قبر ته اول مخکې همغه یوسئ، مخکې اول قبر ته همغه کس تاسې ښکته کوي، څوک چې د قرآن کریم زیات حافظ وي. نبی علیه السلام به د قرآن کریم د حافظانو ډیر احترام کو. نو عبدالله بن حرام رضی الله عنه چې د جابر رضی الله پلار دی، دا او عمرو بن جموح د یو ځای ښخ کړل. یو خو دا په خپلو کې سره خپلوان هم او یو بل سره مینه محبت زیاتو. همدارنګه حمزه رضی الله عنه او عبدالله بن جحش دیم یو ځای ښخ کړل، ځکه عبدالله بن جحش خورینو او رضایي ورور یې هم. د معاویه په خلافت کې تاریخ کتابونو کې راځي، لکه الرجال حول الرسول هم ذکر کړی او تفسیر ابن کثیر هم ذکر کړی چې دغه ځای باندې اوبه راغلې وې. ځینې خلکو دلته کارونه کول، یا ځینې وایي چې د معاویه د حکومت د 40 هجري سنه ده چې په دې کې کار کیږي. نو خلکو ولید دوی خپې ښکاره شوي عبدالله بن جحش
وجود د حمزه وجود دا ښکاره شوی و وینې ترې روانې وي د دوی جسدونه هماغه شانته تازه معلومېدل نبی علیه صلات وسلام د احد په شهداو باندې مونځ وکړه که ونه کړه دې کې اختلاف د علماو موجود دی خلاصه دا چې مستحبه طریقه ده چې شهداو باندې مونځ وشي د جنازې او ځینې علما دا وایي چې د احد په شهداو نبي اسلام ته جنازې مونځ کړی دی لس نفر به راوړل د جنازې مونځ به یې پې کوو او د هر نفرو سره یې د حمزه وجود یې ښوده حمزه باندې جنازه زیاته وشوله 9 ځله پې وشوله او نور باندې جنازه وکړه حتی ځینې اثارو کې دا راځي چې نبي علیه السلام 9 کاله بعد پې جنازه کړې ده نو نبی علیه السلام د حمزه په دې شهادت باندې په نسبت د نورو ملګرو د خفګان لږ زیات و کله چې په دې اخر کې ملګري دفن کېږي د دغه نه مخکې صفیه راله صفیه د نبی علیه السلام ترور ده او د حمزه خور ده دا راله دا چې کله راله نبی علیه السلام یې زوی ته امر وکړو زبیر ته چې لاړ شه د مور دې منع کړه مور دې منع کړه ورته مه راځه ځکه د ده رور چې دی حمزه رضی الله عنه هغه مسله شوی دی خور ډېره خفه نه شي هغې د خپل زوی زبیر په سینه په سوک باندې و ځکه وجود د غټه ښځه وه ورته یې ویل چې ګوره زه خبر یم چې د هغه غوږونه د هغه پوزې شونډې غونډې غوڅې شوي دي زه په دې ټولو حالاتو خبر یم زه په دې باندې صبر کوم زه زغم کوم زه د اجر ګڼم څه چې ما ته راغلی دي بیا نبي سم را پرېښودل امر ورته وکړه راله وایي استغفار یې ورته وغوښت او دی ویل چې انا لله و انا الیه راجعون نو د دې وجې نه ځینې صحابه کرام چې د هغوی حالات وروسته راښه شوي دي که نه وروسته نه هغوی به د احد د شهدا ذکر کول لکه عبدالرحمن ابن عوف خباب بن الارت دوی به دا ویل چې د احد په میدان کې ځینې ملګري داسې وي چې کفن به هم ورسره نه و لکه کوم کفن چې د حمزه ته راغی رضی الله عنه ته دا لنډ و همدارنګه د مصعب بن عمر باره کې همدا خبره مشهوره ده نو تکلیف په دې خلکو باندې و فقر غربت موجود و وروسته دوی به ډېر رخه شوي دي نو کله چې الله په چا باندې امتحان راوړي فقر راوړي یا مریضتیاګان ډېر راوړي په دې کې به انسان غمجن کېږي دردمند کېږي به و خیر به د هغه دپاره وي لکه ځینې سلف علما وایي که نه اذا سلک بک سبیل الرخاء فاعلم انه سلک بک سبیل الاعداء واذا سلک بک سبیل الضراء والبأساء فاعلم انه سلک بک سبیل الانبیاء کله چې الله تعالی په تا په داسې لار باندې روانوي چې ټوله خوشحالي او پراخي ده پکې ته پوه شه چې ته د دشمنانو په لار روان کړي کله چې ته تکالیفو سره مخ کړي مشکلاتو سره مخ کړي ته پوه شه دا د انبیاو لار ده نو کله چې مشکلات راځي فقر راځي نور امتحانونه راځي دې کې فایده وي په دې باندې هر څوک پوهېږي نه د دې وجې نه په دې امتحان کې کله څوک ډېر امتحان کړی شي ډېر ازمایل شي هغه نه الله قیمتي انسان په خیر کې جوړوي زر چې کله زرګر مخې له پراته اول کې داسې قیمتي نه وي دا خو اس یو خښته غوندې زرګر څومره وال دی له ورکوي دا سر څومره ټکول کېږي دا اور ته اچول کېږي دا کوشر کېږي خواري ورسره کېږي تکلیف ورسره کېږي اخر کې هغه نه یو قیمتي څه د هغه نه جوړ شي د هغه نه وروسته نبي اسلام مدینې منورې ته راغی مدینې منورې ته نبي اسلام راغی او د مازدیګر او د ماښام داسې منځ چې نبي اسلام مدینې ته راځي خو دغه ځای کې نبي اسلام یو دعا کړې ده اوږده دعا ده چې دې کې نبي اسلام دعا کړې ده الله یې ډېره مدحه ثنا ذکر کړې ده او اثر دا معلومیږي دعا هم اجتماعي دعا شوې ده او شاته ورپسې صحابه کرامو امین ام ویلې نبي اسلام څه ویلي دي اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتورين اللهم عذب الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق دا دعاګان نبی علیہ السلام ذکر کړي د الله تعالی صفات دې پکې ذکر کړل د کفارو د پاره خیری ذکر کړل
او د عامو د مؤمنانو دپاره اجتماعي دعا ډېره زیاته ذکر کړله د الله تعالی نه د خپل رحمت د هغه د خوا نه د برکت یادونه په دې کې وکړله. د دا معلومیږي چې کله کله اجتماعي دعا چې کومو ځینو کې د نبي صلی الله علیه وسلم نقل د الته کول جایز دي. نبی صلی الله علیه وسلم د خبر د پاس اجتماعي دعا کړي، د باران دپاره یې کړي. کومو اماکنو کې چې شوي الته به اجتماعي دعا کیږي، کومو اماکنو کې چې نه وي شوي الته به نه شي. نبی صلی الله علیه وسلم د فرض منځنه بعد د سنت منځنه بعد دارنګه د تعذیب په میدان کې اجتماعي دعاګانې نه دي کړي، ته به نه کېږي. دې سره په څنګ کې د ځینې صحابه کرامو د دوی د نبی علیه السلام سره ډېره مینه، ځکه د صحابه کرامو د نبی علیه السلام سره هم ډېره مینه وه او د نبی علیه السلام هم د خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مینه وه. کله چې غزوه شروع کېدله نه غزوه، نو د سعد بن ابي وقاص باره کې دا راځي او هغې ویل چې یا الله داسې یو کافر زما سره مخامخ کې جنګ نه مخکې به دا خبره کوله چې زه کافر ووم قتل کړم، د هغه نه اس، د هغه نه توره، د هغه نه خنجر، نیزه ټول ونه واخلم. او عبدالله بن جحش رضی الله عنه چې یا الله ما داسې یو کافر سره مخامخ کې سم زوروري چې ما قتل کی او زما د وجود ټوټه ټوټه کی مسلمې کی او د قیامت په میدان کې الله ته راپورته شم، الله ته یم چې زه ستا دپاره داسې شوی یم، د اعلا د کلمت الله دپاره داسې شوی یم. داسې شو د دې خلکو دا مینه وه. سیرت کې دا هم راځي چې نبي علیه السلام اراده وکړه چې د حمزه د وجود د دې احد د میدان هم ونیسي، په همدې میدان کې پرېږدي، خښ هم نه کړي، په دې خاطر چې حیوانات راشي او د وجود یې وخوري، په دې خاطر چې د قیامت میدان کله جوړ شي چې الله تعالی د حیواناتو د خېټو نه دې اندامونه راوکاږي. خو که چېرې دا خورې نه وې صفیه، ما دې سره همدا کار کوو. حمنه بنت جحش دا را روانه وه، دې له چا خبره ورکړه چې ستا خو ورور مړ دی عبدالله بن جحش، به دې ویل چې انا لله و انا الیه راجعون. بیا ویل چې ماما هم دې مړ دی حمزه، بیا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون. دریم خبر چا ورکړه چې مصعب بن عمیر ستا خاوند هم شهید شوی. دې وخت یو چغې وکړله، نو نبي علیه السلام ویل چې زنانه په دې ضمیر کې د دې خاوند یو ځای یو مرتبه، خو هرې زنانه چې کله د احد میدان ته راځي یا د جنګ نه خبرېږي، هره زنانه اول د نبي اسلام په اړوند پوښتنه کوي چې نبي علیه السلام څنګه دی. د دې وجې نه اسانو کې راځي چې د بنو دینار قبیلې او زنانه راله، هغې له چا ویل چې ستا پلار، ستا خاوند، ستا رور دا ټول مړه دي. هغې ویل چې ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبي اسلام څه کړي دي، نبي اسلام څنګه دی. نو مخکې روانه وه، خبره م ورته وشو چې پلانکې پلانکې ستا درې خپلوان مړه دي. نبی اسلام چې کله ولیده، نبی اسلام ته وایي چې کل مصیبت بعدک جلالون، هر مصیبت ستا نه وروسته دا ډېر کم دی، دا ډېرې وړې وړې خبرې دی چې دا مونږ او تاسې کې عام انسانان مړه کېږي، د عامو انسانانو مرګ چې دی دا دومره نه دی. سعد بن معاذ رضی الله عنه چې مدینې ته داخلېږي، د نبی اسلام د اوښې دا پړی نیولی دی. دې وخت د سعد مور راغله او نبی علیه السلام ته وایي چې نبی علیه السلام ورته وایي چې تعزیه وله وکړله، دعا وله وکړه، ځکه د دې زوی شهید شوی عمرو بن معاذ پر چې دا شهید شوی دی. ورته چې مرحبا بکې، تا ته د مرحبا وي. او بیا وله دا وله ویل چې پلانکې ګوره شهید شوی او دغه مصیبت دی الله تعالی تا باندې کم کړي. هغه نبي علیه السلام ته وایي چې بس موږ په دې حالت باندې صبر کوو. او نبی علیه السلام ته داسې کلمات ویل چې تسلي ورته ورکوله چې دا ټول هر څه کیسې چې څومره راځي د ملګرو شهادت، دا ټول وړې خبرې دي، ستا وجود ډېر مهم دی چې ته دلته موږ ته په موجودي او ستا د قیادت له نه د ملګري ټیم تیاری او وخت دلته تیاری. د هغه نه وروسته نبي علیه السلام د ملګرو سره د ماښام په وخت کې د شنبې ورځ چې مدینې ته داخل شو او تقریبا 9 تاریخ د شوال، نبي علیه السلام خپله توره ورکړه خپلې لور ته فاطمې رضی الله عنها ته چې دا توره واخله او دا ونې د دې ووینځه، دا ډېره صادقه رښتونې توره ده او دې زما سره په دې جنګ کې ډېره وفا کړې ده او دا وینځه پاکه صفا. خپلې لور فاطمې ته توره ورکړله. د هغه نه وروسته علي رضی الله عنه هغه هم خپله توره ورکړله فاطمې ته چې دا هم وینځه، دا هم وینځه او دا ډېرې رښتونې توره ده او په دې توره باندې ما ډېر کافران قتل کړل. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې ګوره که ته چېرته رښتونی یي او تا جنګ کړی، نو ګوره بودجانه او سهل ابن حنیف رضی الله عنهما دوی هم ګوره جنګ کړی. دې نه دا فایده معلومیږي چې کله څوک جنګ کولی شي، سړی شجاع، ماهري، بهادري، د هغه مدحه چې ده دا جایز ده.
نو نبی علیه السلام مدینې ته ورسېده او مدینې کې خپل کور ته هم ورسېد. انتهایي ځینې اخري خبرې چې دي د احد د غزا سره چې تړاو ساتي هغه دا د احد په غزا کې تقریبا اویا خوشه صحابه کرام چې دا شهیدان شوي دي. ځینې تاریخ والا تقریبا 90 ذکر کړي دي. په دې کې تقریبا 15 شپېته یا 6 شپېته دا پکې انصار دي. مهاجرین صحابه کرام پکې ډېر لږ دي. د مکی چې کوم دي تقریبا 4 یا 15 نفر ځینې علماو ذکر کړي دي. دې کې یو څلوېښت خوشه کسان تقریبا دا پکې خزرج دي او 3 یا 4 پکې د اوس د قبیلې نه ذکر شوي دي. او د مشرکانو طرف کې 2 نفر یا محققین علماو په قول لکه علامه ابن قیم ذکر کړی، صفی الرحمن بارکپوري ذکر کړی، الرحیق المختوم کې 30 نفر په هغو کې مړه شوي دي. خو د احد د شهداو نومونه ځینې د سیرت علماو جمع کړي دي. دا په دې خاطر دا سړی به یاد ځان سره وساتي چې دا زموږ اساسي د دین اتلان دي او دې خلکو دا دین دلته را رسولی دی. مطلب دا ده چې دا دین ډېر په خواري و ډېرو په تکالیفو باندې را رسېدلی دی او دا د دین ستنې دي، دا د دین امامان دي. دا خلک د دې خلکو یادونه چې ده د ضرور ده چې موږ او تاسې دا باید خلک باید وپېژنو. سید الشهدا حمزه رضی الله عنه دم د احد په غزا کې شهید شوی دی. د وحشي بن حرب لخوا دا شهید شو. دارنګه د بنو امیه بن عبد الشمس د کورنۍ نه عبدالله بن جحش دام شهید شو چې دا د ابوالحکم بن الاخنس بن شریق لخوا شهید شو. دارنګه د بنو عبدالدار د کورنۍ نه مصعب بن عمر شهید شو چې دا ابن قمیعه لخوا ولګېد، په غشي باندې وویشته، بلکې په توره باندې والی دی، په یو لاس بیا بل لاس بیا دریم ګزارې ورکړی شهید شوی دی. دارنګه د بنو مخزوم د قبیلې نه شماس بن عثمان دا شهید شوی دی چې دا ابی بن خلف شهید کړی دی. دارنګه سعد بن لیس، دارنګه عبدالله بن حیس الحبید او عبدالرحمن بن حبید دام شهیدان شوي دي. دارنګه سعد په نوم یو بل صحابي و. د مزینه قبیلې نه وهب بن قابوس او عقبه بن قابوس دواړه ورونه دي، دا هم د احد په غزو کې د هم شهیدان شوي دي. دارنګه د عبدالاشهل چې کومه قبیله ده په انصارو کې د دې نه 12 نفر شهیدان شوي دي. عمرو بن معاذ پکې شهید دی. ضرار بن خطاب په نوم کسو هغې د شهید کړی دی. حارث بن انس بن رافع دا شهید دی. عماره بن زیاد بن سکن دا شهید دی. دارنګه سلمه بن ثابت بن وقش دا د ابوسفیان لخوا شهید شوی دی. عمرو بن ثابت دا هم شهید و. هغه کسو چې په همدې ورځ مسلمان شو او شهید شو دا ضرار بن خطاب لخوا ولګېد. رفاعه بن وقش چې دې وخت خالد بن ولید مسلمان و، دا دې لخوا شهید شوی دی. حذیفه رضی الله عنه د پلار یمان دا د مسلمانانو په نښتۍ کې ولګېد. صیفي بن قیزي دا هم د ضرار بن خطاب لخوا شهید شو. حباب بن قیزي، عباد بن سهل دا صفان بن امیه په لاس شهید شو. حارث بن اوس بن معاذ دا هم شهید شو. سکن بن رافع دا هم پکې شو. دارنګه دې سرپسنګ کې نور دا 12 نفر چې د اوس د قبیلې نه د عبدالاشهل نور شهیدان شوي د مختلفو قبیلو نه. ایاس بن اوس بن عتیق هم شهید شو. عبید بن تیهان دا د عکرمه لخوا شهید شو. دارنګه حبیب بن یزید دا هم شهید شو. دارنګه حنظله بن عامر هغه صحابي چې ورته غسل ملیکو ورکړی. دارنګه ابو سفیان بن حارث دا شهید شو. ابو حیا رضی الله عنه دا هم شهید شو. دارنګه عبدالله بن جبیر دا د هغه صحابه کرامو مشر چې کوم پاس په دې غونډې باندې نبی اسلام کې رمات باندې چې دا عکرمه وویشته د هغې سره دا شهید شوی دی. دارنګه د بنو نجار د قبیلې چې کوم شهدا دي سویق بن حارث بن حاطب دا شهید شو. عمرو بن قیس چې دا د بني نوفل الدلمي د کورنۍ نه و. دارنګه د دې زوی قیس بن عمر دا شهید شو او عامر بن مخلد، سلید بن عمر، دارنګه حارث دا د خزرج د قبیلې نه و. دارنګه خارجه بن زید بن ابي زهير دا هم شهید شو. سعد بن الربيع دا هم پکې شهید شوی دی. اوس بن ارقم بن زید، دارنګه سعد بن سوید بن قیس، عتبه بن ربیع بن رافع، ثعلبه بن سعد، حارثه بن عمر دا مختلف صحابه کرام په دې غزواتو کې شهیدان شوي دي. دارنګه عبدالله بن ثعلبه، قیس بن ثعلبه، نعمان بن مالک، عبده بن الحساس، مجزر بن زیاد، عمرو بن مطرف دا هغه صحابه کرام نومونه دي چې دغه صحابه کرام د دې احد په غزوه کې شهیدان شوي دي. دې سره په څنګ کې ځینې هغه خلک چې د مشرکینو په طرف کې دي کې د علماو 2 نظره دي. یو نظر د علماو دا چې 22 نفر دي پکې
صحیح نظر دا دی چې په دوی کې 30 نفر دي. اول نفر په دوی کې چې و طلحه بن ابي طلحه دا د مشرکانو جنډه دی نیولې وه، در زبیر لخوا شهید شوی و. او عبدالله بن حمید بن زهیر بن الحارث دا د ابو دجانه لخوا شهید شوی دی رضی الله عنه. درګه عثمان بن طلحه د حمزه صحابي لخوا شهید شو. ابو سعید بن ابي طلحه دارنګه دام شهید شو. مصافع بن طلحه د عاصم بن ثابت په غشي وشته. حارث بن طلحه دام د عاصم بن ثابت صحابي لخوا ولګید. کلاب بن طلحه در زبیر زنه لخوا ولګید. جلاس بن طلحه چې دا دی ورور دا یو صحابي غشي ونه وشته. ارطاد بن شرحبیل دا علی له قتل کوي یا ځنې تاریخ ولوي چې حمزه له وجلې دی. قاصد بن شریح بن عثمان دا سواب چې دا دغه یو غلام قزمان په نوم چې کوم منافق و د مسلمان ډله کې راوتلی دغه قتل کوي. ابو عزیز بن عمر دم قزمان قتل کوي. دارنګه ابو الحکم بن الاخنس بن شریق دا علی رضی شو د وجه. دارنګه سباع بن عبد العزى دام د حمزه رضی الله قتل شو. دارنګه ولید بن العاصم دم قزمان قتل کو. امیه بن ابي حذیفه د علی رضی الله وجل شوی دی. خالد بن الاعلم العقیلی دم قزمان قتل کړی دی. دارنګه عثمان بن عبد الله بن مغیره د حارث ابن الصمه او صحابي د نبی سم په څنګ کې به ولاړو اخر کې تور نبی سم ته غستې و چې نبی سم په تاجر وجل دي. دارنګه عبید بن حاجز دا د ابو دجانه له خوا وجل شوی. شیبه بن مالک بن المضرب دا د طلحه بن عبید الله له خوا قتل شوی دی. ابی بن خلف د هغه تاجرو چې ډیر شری انسانو دا د نبی سم په لاس باندې قتل شو. ابو شعثام بن سفیان په قتل شو. ابو الحمراء بن سفیان بن عویف دام قتل شو. او غراب بن سویب بن عویف دام قتل شو. تقریبا تر 10 شو پورې کافران دا د احد په غزا کې او تر او یو پورې صحابه کرام دا د احد په غزا کې شهیدان شوي دي. په راتلونکي درس کې به ان شاء الله تعالی د حمراء الاسد چې کوم واقعه راغلی ده د بدر او د احد نه وروسته حمراء الاسد دا همدغه جنگ دی چې کوم دی وعدې دی خلکو ورکړی چې موږ او تاسې بیا پلانکي وزي کې سره ګورو. یا دا ده چې د احد جنگ چې کله ختم شو د دو ځنې ګنګوسي اوازې مدینې ته راتللې. نبی علیه السلام د حمراء الاسد علاقې پورې ورغلی دی خو بیا دې کې جنگ نه دی شوی. د حمراء الاسد د غزوې په اړه به انشاءالله په راتلونکي درس کې انشاءالله خبره کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.